په بلخ کې د تازه میوو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د بلخ ولایت اړوند چاربولک، چمتال، شولګر، دولت آباد او ځینو نورو ولسوالیو کې د تازه میوې د رسیدو او ټولولو موسم په داسې حال کې دی چې د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي دي. د بلخ ولایت ځینې بڼوالان وایي دوی د تیرو کلونو په پرتله په ډاډه زړه خپل کار ته لاسرسی لري او شپه ورځ کولی شي د میوې ټولولو، اوبو لګولو او ورته نورو برخو کې خپل فعالیتونه ترسره کړي. او در آمدن امارت اسلامی الحمدلله آرامی است، مردم آرام است، راه هر سو که میری راه آزاد است، کسی کار نداره، مشکلات نیست دیگه نیست. منتها بازار نیست دیگه، بازاری در کل افغانستان هم حال است دیگه. وقتی که امارت اسلامی آمده شکر فضل خدا در این منطقه ما مردم آمده نمیتونستیم در باغا کلش جنگ و جزل و بگیر نمان و دینه ولی آرام دیقان ما میوه خدا میگیره، نه شب نه روز، هر ساعتی که بیای کسی کار نداره. حال خیلی که در دیقان خوب شده اما آرامی است. دا په داسې حال کې ده چې بلخ کې اوس مهال د زردالو، توت، ګیلاس، ځمکنیو توتانو او ځینو نورو میوو موسم را رسیدلی دی. خو یو شمېر نور بڼوالان وایي لکه څنګه چې د میوو حاصلات زیات شوي دي، له مسؤلینو هیله لري چې په دې برخه کې ورته ځینې سهولتونه زیات کړي تر څو وکولی شي له خپل حاصلاتو ګټه پورته کړي. دوی وایي چې په نږدې سیمو کې د سړې خونې او مارکیټونه جوړ شي چې د دوی میوې پکې خوندي وساتل شي. امسال نسبت به سالهای قبلی میوه بهترین میوه را کرده به شرطی که مارکت داشته باشیم ما و شما. یک حاصلات خیلی خوبی شد، نسبت زردالو از شفتالو از هر میوهی که داریم ما و شما بسیار یک حاصل خوب برداشت بود امسال نسبت به سالهای قبلی میوه بهترین میوه را کرده به شرطی که مارکت داشته باشیم ما و شما. یک حاصلات خیلی خوبی شد، نسبت زردالو از شفتالو از هر میوهی که داریم ما و شما بسیار یک حاصل خوب برداشت بود امسال. له بله پلوه د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په بلخ کې د 7 سړو خونو له جملې څخه 2 فعاله دي او هڅه کوي تر څو نورې خونې یې هم فعاله کړي. مسؤلین زیاتوي دوی د زراعت او مالدارۍ په برخه کې د مسلکي سیمینارونو ترڅنګ ځینو نورو برخو کې د کروندګرو او بڼوالو سره همکاري کړې ده او د کرنې ریاست څانګې په هره ولسوالۍ کې د خلکو په چوپړ کې چمتو دي. طبق معمول کارمندای فنی و مسلکی در سطح ولسوالی با مدیریت زراعت از 8 تا 4 در خدمت یقین است و یقین عزیز همیشه میخواه به هر ولسوالی با مدیریت زراعت ولسوالی مراجعه نموده تا طریقه بهتر و تربیه بهتر و استفاده کود با موقعش کارمندای فنی برشان آموزش میده و ما اطمینان میدیم که همیشه کارمندای ترویج و کارمندای حفاظی نباتات در سطح ولسوالی در اختیار دیقین است و از دیقین هم میخواهیم که در شعبه زراعت مراجعه کنه و معلومات کافی را بدست بیاره. د بزګرانو دا خبره یقیني واقعیت هم لري. په بلخ ولایت کې موږ تقریبا 7 سړې خونې لرو چې هغه کې 2 دانې اوس فلحال فعالیت لري، فعاله دي. نورې چې غیر فعاله دي هغه ټول د برق د نشتون له ولې یا د برق د نه سټنډر کولو د وجې، ځکه چې برق سټنډر نه یې پورته کښته کېږي، هر وخت مشکلات لري. که برق ولاړ سي او 1 ساعت 2 ساعت 4 ساعت ولاړ سي سړه خونه بیا نتیجه نه ورکوي. نو امید لرو تاجران هم موږ ته اطمینان راکړی دی چې په دې برخه کې موږ سرمایه ګزاري به کوو او موږ هم دا کوشش کړی دی، وزارت هم دا کوشش کړی دی د خارجانو سره. موږ والي صاحب محترم د بلخ والي صاحب چې څو عمر مخکې د ازبکستان څخه کوم هیات راغلی و هغه ته دا غوښتنه وکړه چې موږ ته سړه خونه په ایرتان کې را جوړه کړي. د هغسې د چین هیواد څخه کوم سفیر راغلی و والي صاحب محترم دا غوښتنه ډېره جن وکړه چې موږ ته یو سټنډر یو معیاري خونه جوړه سي، د هغه په بغل کې خپل د برق فعالیت هم ورته فعاله سي. هیره دې نه وي چې بلخ ولایت د میوو په صادراتو کې یو له هغو ولایاتو څخه دی چې د هیواد له ټولو ولایاتو سربیره یې ځینې میوې بهر هیوادونو ته هم صادریږي او د اقتصاد په برخه کې پوره رول ادا کوي. ثابت خان انځور، عفا نیوز، بلخ، مزار شریف.